والعیاذ بالله الله دې به موږ ټولو پردې راواچوي سپین ګیري هغه په دې مرض کې اخته دي د فیسبوک په دې بیمارۍ کې او په دې شینو کې اخته دي او بیا یو متل دی په پښتو کې وایي نادیده چې پدیده شي رڼا ورځ پسې شي توره شپه شي نادیده چې پدیده شي دا موبایل د انګریزانو د پخوا نه پېژندې او دې تعلیم یافته خلکو دوی پېژندې خو پښتنو دا شي نه پېژندو نو دا نادیده چې کله موبایل ویني که نه او فیسبوک پکې ویني نو بیا هغه هر څه وله تباه کي دین غیرت پښتو حیا عزت هر څه وله ختم کي په شرمونو موږ وشرمولو دې فتنې د انټرنېټ دې فتنې په شرمونو یې وشرمولو درانه درانه خلک لاړو وشرمېدو زنانه ویډیوګانو ته راووتې د چا سره چې معمولي کور کې څه مسله راشي یا په کوڅه کې بس جنۍ ناستې ځان له ویډیو جوړوي پښتنه جنۍ به او ځان له ویډیو جوړوي مخ به ښکاري ټوله دنیا ورته ګوري که څوک د دې مرسته کوي او که نه کوي خو دا خلک د دې د مخ کتو ته خوشحاله وي د دې د اواز چې اورېده یو فتنه ده د اواز اورېدو ته خوشحالي نور دومره باتوران نه دي چې تا له مرسته کوي د هغې خو دغې ته خوشحاله وي په دې موبایل په دې فتنو کې مې شروع کړه نو هفته به راباندې تېره شي خو دا موضوع به ختمه نه شي او زه خصوصا د پښتون قوم خبره کوم د بل نه کوم ما نه به خفه کېږي نه ما کې یو عادت دی چې چا کې کوم کار او ته مخامخ ویم او په هغه مولیانو کې نه یم چې مخامخ خلک خوشحاله وم چې زما صفت وکړي ستاسو خپله مرضي ده که زما صفت کوئ او که نه کوئ د ستاسو خپله مرضي ده او زما ذمواري هغه غلطي بیانول او د هغې اصلاح کول حدیث کې څه راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي ویفشو الزنا قیامت ته نږدې به زنا عامه شي